لوسخ پورا داو کراشا وړي سنمي ګلي پسرا سرتورا او پیرا پریوزا یار دمرینا وړي سنمي اول په خپله کمظرفي نه ده دا نه ده پکار، بیا د کمظرف سره یاري نه ده دا نه ده پکار. خوږ لکه ګبین د ملکن غزل یوه سلسله ده چې د بټخیلي د یو فعال ادبي تنظیم پښتانه ادبي ملګري پام د پریس سکتر اعزاز الحق اعزاز ترڅنګ کیږي چې پکې د مختلفو علاقو د ادبي تنظیمونو شاعران ادیبان ګډون کوي او د پښتو ادب خدمت کې خپله هیڅ غورځوي. تیره ورځ هم په دغه لړۍ کې خوږ لکه ګبین د ملکن غزل د اعزاز ترڅنګ د سوري لاندې نهمه مشاعره د اعزاز الحق په ځای محله خالق آباد بټخیله کې د پروفیسر فضل کریم ناشاد صاحب په صدارت کې وشوه. د نظامت چارې دیدار طاهر صاحب ترسره کړې. د دې مشاعرې باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه د خوږ غږ سختن سمیر الحق وکړو. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. په دې غونډه کې د دریو ادبي تنظیمونو ملکن ادبي سنگر درګې، پښتو ادبي بندر هیروشا او رامداد پښتو ادبي جرګه کوپر غړو برخه واغسته. لاندې چې کوي ژوند د ورونو په جامو کې کستا سره اننګي د نظرونو په جامو کې زما د بدن غوښې خوري زما په وینو پای لیوان ران چاپیر دی د وختونو په جامو کې لیوان ران چاپیر دی د وختونو په جامو کې کستا سره اننګي د نظرونو په جامو کې ته یو حجازي نشي په خپل زړه کې ځایواله نړۍ مو رازې کړي د زړونو په جامو کې مجبوره د حالاتو یم د زړه کولی نشم خو بې ستا نه د ژوند هم اراده کولی نشم. دا ټیک ته ستا په کلي به د غلو غوندې تېرېږم دا ټیک ته ستا په کلي به د غلو غوندې تېرېږم د زړه نه خو مې ستا د یاد ډاکه کولی نشم. د ژوند د هرې لارې د سیالۍ نه نه یارېږم خو غم د دې زړه چاودې بېلتانه کولی نشم. اوس به نړۍ سره اوږه په اوږه ودرېږمه په پښتونخوا کې د هوا لور کتابونه لولي زه ورله ورکړم حوصله ورته شاباس ووایم چې کور ته ورشم او زما لور کتابونه لولي. دالې پلې چې د هر چا نه یې قرضه اخسته دغې بدبخته د بل مرګ له پې وسله اخسته. ما شعر لیکو خو په مطلب هر څوک نه پوهېدل ما شعر لیکو په مطلب هر څوک نه پوهېدل زما د شعر نه به هر چا خپله معنا اخسته. لوسخ پورا داو کراشا وړي سنمي ګلي پسرا سرتورا او پیرا پریوزا یار دمرینا وړي سنمي پلوسخ پورا داو کراشا لاله دمری لاستر نکل کاراتاو کراشا لاله دمری پتند غری شوند کی دا امی جان پریدا او قیامتی سفر وینا وړي سنامي. اول په خپله کمظرفي نه ده دا نه ده پکار، بیا د کمظرف سره یاري نه ده دا نه ده پکار، او ځینې کارونو کې تادي نه ده دا نه ده پکار، خو د نیکۍ کار کې سستی نه ده دا نه ده پکار. رباب به نشي چې څو تار نه لري ټنګ نه لري او سړی به نه وي چې غیرت نه لري ننګ نه لري. مونږ په پردي جنګ کې بلها سرونه کېښول پښتانه چا سره پتنه نه لري جنګ نه لري. جوړه شپه تورې تیارې کا چې وده شم په ما زلفې راخورې کا چې وده شم غریب شاه د زړه تسکین مې په غزل کړه د پرهر مرهم مصرې کا چې وده شم. خبره وم د مینې چې خبر شم تا ټالی راکړې د زلفو په کمسو کې ته نقاب د مخه ټول واخله جانانه زړګې جل کاندا د حسن په جلوو کې. مکتب د حسن د ښکلا ته مکتب د مینې په خدوخال کې دا لوستی شي کتابونه د چا ما در لېږلي ننواتې د وصال په ارمان
یو ځل یې ووایه چې دا راځي خیالونه د چا. په میلمنو شاعرانو کې صابر حجازي، محمد نقیب، سرتاج علم سرتاج، انتظار جان، کاشف گلاب، دانیال حیران، گل اشنغرې، غریب شاه مشال، محب گل محب، ظهور خان ظهور شامل وو. یو لیونی د محبت ژوند په بیدیا کې کوي، ارمان د وصل د جانان په هرسا کې کوي، او د هغه زړه د درد په شونډو چې اظهار نه کیږي، د هغه زړه د درد په شونډو چې اظهار نه کیږي، د هغه درد اظهار بیا خلک په جړا کې کوي. د وخت ستم به په دې خاوره نور لا څومره کیږي، د وطن ښکلي به تر څو پورې اجړې ښکاري، د هوس تږي دې په زور د سر صادر جګوي، د هوا لور راته رښتیا اوبو راوړي ښکاري. ستا په یاد کې توی شوې، بختورې شوې، اوښ کې مې اوبه وې، ملغلرې شوې، او منځ کې مو دیوال د رواجونو شو. منځ کې مو دیوال د رواجونو شو، څومره چې نږدې وې دومره لرې شوې. تو ما ته ګوته نیسې او زه تا ته ګوته نیسم، دا چل یاره په چا کې دی چې چا ته ګوته، دا غل راته معلوم نه دی، په ورکه پسې ګرځم، زه ځکه په دې کلي کې هر چا ته ګوته نیسم. منزل رانه ورک شوی دی، په پته نه پوهېږم، روان یم کله مخکې کله شاته ګوته نیسم. ته خو د سبا وعدې کوې خو ګوره ښکلې دا خو زندګي ده، د سبا څه پته نه لګي. چېرته کوم ملګرو ما د خپلو محفل ولیدو، زه درنه جدا یم، بیا زما څه پته نه لګي. قربانه شاعران زخمی شینواری، اقبال حسین محتاج، دیدار طاهر او اعزاز الحق اعزاز. په دې غونډه کې په پښتو ادب، ادیبانو او ادبي تنظیمونو بلها ګټورې خبرې وشوې. ګډون کوونکو شاعرانو بلها د خوند رنګ او په ټول پوره شعرونه وویل. میلمنو شاعرانو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د اعزاز الحق اعزاز دا قسمه هلې ځلې د قدر وړ دي او په عملي توګه د پښتو ادب خدمت دی. الله دې د تابع کوونکو جذبې مړاوې نه کړي او دا قسمه معیاري غونډې دي ډېرې شي چې پښتو ادب او پښتو ژبه نوره هم وده ومومي. کاشف ګلاب، ملکن ټي وي، درگۍ.